نبی علیہ السلام د دې ارشاد نه وروسته حضرت علی فرمایل چې دوه قسمه خلک به زما په باره کې هلاک شي، یوه په محبت کې غلو کوونکې ډله چې زما به داسې صفتونه کوي چې په ما کې نه لکه دا روافض، او دوهمه په بغض او په عداوت کې د حد نه تجاوز کوونکې ډله چې په ما به د دشمنۍ د وجې نه تهمتونه لګي. دا حدیث د شیعاګانو په کتاب کې هم تقریبا شته. د شیعاګانو کتاب د نهج البلاغه اول جلد 220 نمبر صفحه. د دې حدیث په بنیاد د حضرت علی د خلافت په دوره کې دا دوه فرقې را پیدا شوې. د حضرت عثمان د خلافت اخرنۍ ورځې وي او د حضرت علی د خلافت ابتدا وه. دا دوه ډلې الله را پیدا کړې، یوه د خوارج وه او بله د روافض وه. ابتدا یې د دې ځای نه وشوه. خوارجو دشمنی شروع کړه د حضرت علی سره او په دشمنۍ کې داسې حد ته ورسېدل چې حضرت علی واجب القتل وګڼلو، او بیا په خوارجو کې یو خارجي عبدالرحمن ابن ملجم حضرت علی په مسجد کې شهید کړو، او دغه بدبخته بیا د خپل عمل ته جهاد فی سبیل الله ویلې، لکه بله پروز ابل کالی چې په موږ بم ولوزولو او بیا ورته جهاد فی سبیل الله ویلې، مشکات یې وسوځولو، جلالین طالبان شهیدان کړه. دا خوارجو. او روافضو د حضرت علی په محبت کې دومره غلو او افراط وکړو چې د الوهیت مقام ته ورسولو. داسې خلک هم پیدا شول چې حضرت علی د نبی علیه السلام نه وروسته نامزد امام او خلیفه ګڼلو، د نبی علیه السلام په شان معصوم واجب الاطاعت ګڼلو، او د الله په شان عالم الغیب ګڼلو. خلاصه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مسلمانانو کې نظریاتي اختلاف نه و. د ابوبکر صدیق د خلافت په دوره کې نظریاتي اختلاف نه و. د حضرت عثمان د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې نظریاتي اختلاف نه و. د حضرت عثمان د زمانې په آخر کې دغه نظریاتي اختلاف د خوارج او د روافض را پیدا شو، او د حضرت علی د خلافت په ابتدا کې دا د شیعیت د نقطې ابتدا ده. پوه شو ان شاء الله. دلته یو لطیفه درته ذکر کوم. شیعت په دوه قسمه ده. شیعت په څو قسمه ده؟ دوه. اول بدعتي شیعت، دویم رافضي شیعت. شیعت په څو قسمه ده؟ دوه. اول بدعتي شیعت، دوهم رافضي شیعت. بدعتي شیعت بیا په درې قسمه ده، یعنی بدعتي شیعاګان په درې قسمه دي. اول چې حضرت علی په حضرت عثمان بهتر ګڼي، لیکن د حضرت عثمان په فضیلت هم اعتراف کوي. ابو بکر او عمر خپل مرتبه کې مني، هغوی سره کار نه لري. ابو بکر او عمر خپل مرتبه کې مني، خو عثمان او علی رضی الله عنهما کې تقدیم و تاخیر کوي. حضرت علی په حضرت عثمان بهتر ګڼي، لیکن د حضرت عثمان په فضیلت هم اعتراف کوي. دا یوه ډله د بدعتي شیعاګانو ده. دویمه ډله د بدعتي شیعاګانو حضرت علی په دې نورو درې واړو بهتر ګڼي. حضرت علی بهتر ګڼي په عثمان، عمر او ابو بکر رضی الله عنهما درې واړو باندې، لیکن د هغې درې واړو د فضیلت هم قایل دي. دا هم بدعتي شیعاګان دي. حضرت علی په درې واړو بهتر ګڼي، خو څه کوي شابسې د هغې درې واړو هم د فضیلت قایل دي. دا هم بدعتي شیعت دی. دا دویمه ډله ده. او درېمه ډله دا ده چې حضرت علی د نورو دریو خلفاو په نسبت د خلافت هم زیات حقدار ګڼي. درېمه ډله د بدعتي شیعاګانو څه ده؟ حضرت علی په نظر سره د نورو دریو ته د خلافت زیات حقدار ګڼي. دا بدعتي شیعت دی. زده مو کړو بدعتي شیعت په څو قسمه دی؟ درې. اول چې حضرت علی په حضرت عثمان بهتر ګڼي، لیکن د حضرت عثمان په فضیلت اعتراف کوي. دویمه ډله حضرت علی په دې دریو خلفاو بهتر ګڼي، خو د دریو خلفاو په فضیلت هم اعتراف کوي. دریم حضرت علی د دې دریو په نسبت د خلافت زیات حقدار ګڼي. دې ته څه وایي؟ بدعتي شیعت. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود کې د داسې شیعاګانو روایت شته چې هغې ته بدعتي شیعاګان وایي. دا روایت بخاری کې شته. د یو راوي په باره کې به تاسو ته راځي شیعیون، دا شیعي دی، نو هغه به دغه بدعتي شیعه ترېنه مرادي. په دې پوه شوئ؟ دا درې ډلې بدعتي شیعاګان دي. دوهم قسم څه دی؟ رافضي شیعت. رافضي شیعت دوه ډلې دي، عام رافضي، غالي رافضي. رافضي شیعت څو ډلې دي شابسې؟ دوه. اول عام رافضي، دویم غالي رافضي. عام رافضي دې ته وایي چې حضرت علی په دې نورو دریو خلفاو بهتر ګڼي، خو نور دریو خلفاو ته کافر نه وایي، بد رد ورته وایي. حضرت علی په دې نورو دریو خلفاو څه شی ګڼي؟
بهتر او نور دریو خلفاو تشابسي کافر نه وای خو بدرد ورته وای دا عام رافیزی دی او غالی رافیزی دی ته وای چې حضرت علی په د نورو دریو خلفاو بهتر غني او د دریو خلفاو د ټولو صحابو تکفیر کوي صحابو د دریو خلفاو ته معاذ الله کافر وای دې ته غالی رافیدی وای پوه شئ حافظ ابن